نو الله مهربان دی په خپلو بندگان او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعض داسې الفاظ منتخول دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي ډېرې مختصرې دي زم تاسو ته مثلا ملکه سړی پې نه ستړی کېږي مختصرې خبرې دي دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې ده او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالي کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی په انسان مهربانه دی دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی دی هغه پروردګار چې هغه رحمان دی دا د الله ښکلې صفت دی دا رحمان مهربانه ورته نوم وایي لکه مور په بچي مهربانه پلار په زوی مهربانه استاد په شاګرد مهربانه دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې زه هر چا له روزي ورکوم مسلمان لم ورکوم او کافر لم ورکوم خپل دشمن له ورکوم داسې څوک نشته دی چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی الله وی ما پیدا کې چې مې پیدا که ورکوم به اوس روزي دې پیدا که مو ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو کله کله به سخته راولم لږ ازمایش به پرې کوم ځان ته به یې لکړم راجع کوم ورکوم وله ډوډۍ او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده په دې ځمکه کې د انسان غله راوچتېږي دې ځمکه کې به د طاقت اچومه اوبه به وله زر اسمان نه راوروم او د نهرونو د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم دې به خپله خواري کوي زرغونتیا به زه کوم انسان خو صرف کر بنده کوي فصل خو انسان نشي زرغونولی افرأیتم ما تحرسونه تاسو صرف فصل کرے بس تاسو تا کار غنم نولے جوار نولے بل شے پیاس کرے اوگا کرے ٹیپر کرے بولے دا تکر کرونده بتکے ام چې پکمو لاسونو کې دا د خدای درکړي او پکمو سترګو چې ته پټی ته دې دام د خدای درکړي دي او پکمو دماغ باندې چې ته د خپل سیس پیژنې ځمکه او کرونده دا دماغ او دې کې طاقت الله چولې بیا رسو سوئی وی فاصل خود کرے و انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وی دا تا دا زمکی نے زرغن کردی کہ دا ما زرغن کردی زرغن بیا دا اللہ کان غنم اوچھئی او خپل مزیدار تیغتے ہو بس او یو تیغم نی دا اواو اتاو شپگو دریو سلور وی دا دا یو دغه باندې یو پټ هوندې ته د غنم لاندې ته وي چې اوچت شي په هغې کې بیا وږي د له خدای راوباسي دغه یو پټی دی د ښکلې غنم د له چا زرغون کړل په دې پټي کې د الله یو اوبه دي یو اوبه او په دې اوبو باندې دغه ځمکه ده د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه پې تیارېږي قسم په خدای ځکه له حیران شو یو د مالټې بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلې رنګې دی څومره ښکلې غونډه مونډه جوړه ده چا پې پرکار نه دی ګرځول او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزېدار دی همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي دغه بوټې په دې څانګو کې ځي او دغه مالټه دا دې جوړېږي پوستکي جوړېږي یا خدایه سلوې قدرت دی او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي خشته مزېدار جوس جوړ کړه داسې جوس زه ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی وایي دا مصنوعي جوس دي نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره دا نقصان ورکوي وجود او خپل جوس وباسه وجود له به دې فایده ورکوي
او چې ته کلم جوس وباسې او کولوې کېره دقه دی په دې میدان کې سبا بس خاپ راځي او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بندي د الله قدرت ته ګوره تر څو چې اوچوالي پینې راغلي دا به محفوظ پرتی دا نه خرابېږي څه مونږ له خدای نه دي راکړي ګنې دی پکې دننه هر یو بنده ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی ګوپي نازک شی دی خدای دې پاڼه ته وکړی دی تک سپین مزې ده که دا پاڼه نه وې څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پې پراته پیپر ته وګوره مولۍ ته وګوره نو خدای والا پوستکي ورکړی دی محفوظ یې دله شی ساتلی دی کیلې ته وګوره الوا ده الوا ده کیله په پوستکي کې بنده ده ته چې الوا پخه کې سبا څښئ دا پوستکي کې بنده ده پرته ده هېڅ هم نه کېږي پوستکي نه لرې که نو سبا به څښئ خشته ښکلې الوا دقه اوبو نه دا ټول جوړېږي قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا د یو مالټې جدا خوند دی د بل جدا خوند رنګ جدا پوستکي جدا څه ترخي دي څه خوږې دي څه ترشي دي څه ترسکونې دي او د انار دانې ته بیا پکې دننه په دانه کې دله څومره جوس پیدا کړي دي ای ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه مني دغه یو پټي کې دار څه زرغونېږي دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو لور په ټولو لګېږي دغه یو سپوږمۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی ای بنده د چا دپاره ستا د فایدې لپاره دا به نه وی چې دا ما وکړل د مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې قبر دا زما هېڅ به نه شي کولی ته صرف فصل کرا زرغونتیا ستا کار نه دی د رب العالمین کار دی زما ډېر مهربانه ذات دی چې مونږ له خدای څه رانه کړل میوې دله درکړه خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه داسې خو نه جنت خو نه دی چې کټ کې پروت او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وازې او دانه به خولې ته دردن نه کېږي او خورې خو جنت کې وایي جنت او د دنیا خو فرق دې ته رحمان ذات وایي دا کافر له م ورکوي دا مسلمان له م ورکوي دا هغه چا له م ورکوي چې خدای ته کنځل کوي چې دا څوک وایي چې دا خدای لور ده په خدای دا خدای ته کنځل دی حدیث کې راځي چې څوک وایي دا پلان کې دا خدای زوی دی دا الله ته کنځل دی په دې الله خفه کېږي زوی خو هغه چالي چې دی ورته محتاج دی خواهش لري خدای خواهشاتو نه پاک دی زوی خو هغه چالي چې د بوډا شم چې زما مال په قبضه کې والي او زما دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته نه زوی لري نه شریک لري نه لور لري دا کنځل دي خدای ته بیا هم الله ډوډۍ ورکوي بیا هم الله روزي ورکوي ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ خپل دشمن له ډوډۍ ورکوي دې ته رحمان دا مهربانه ده او بیا مو درته وایي چې ای بنده 70 کال دې کفر وکړو او یا اتیا کاله راشم مایوسه کېږه لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما ته توبه وباسه که صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم ایمان راوړه منتو بالله ووایه قسم دی دا اتیو کالو کفر درته بخي دا تپوس هم د نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې دا ما ته د کنځل ولې کړي بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وی معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کړې ده الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې ده کله سړی ویریږي کله داسې ویریږي سړی چې خدای پاک داسې نري رګونه دي په دې دماغو کې داسې نري لکه د ویښته نه هم نري هغې کې وینه روانه ده او چلېږي پکې سړی وي خدای پاکه دا رګ چېرته بند نه شي دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي لګیا دې غرضار کوي که یو سیکنډ یو منټ هم دا خاموش شو مرګ دی دا نه خاموش کېږي ټول وجود ته الله رسول کوي
ډوډۍ خدای راکړه، رزق خدای راکړه، د هغه رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل، هوا چې زمونږ ورته جت دی هراله دونه خدای بېسیاره کړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی، نو په بیه نه خرڅېږي. اوبه دي او دا څیزونه دې ته څه وایي؟ دې ذات ته رحمان. او چې دا رحمان دې خوشحاله که نو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم، الله نه ستړی کېږي. زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم، الله په غوښتو خفه کېږي نه، پرې خوشحالېږي. ای مسلمانان خپل رب راضي کړئ، هر څه الله سره، ستا صحت، ستا مرض، ستا عزت، ستا بېعزتي، ستا بچي، ستا مال، ستا دولت، ستا اصل ژوند دی او خدای چې دا ژوند تا سره ستا چې نن بچي قدر کوي ته جم دی، دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جم دی، دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جم دی، دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جم دی. ګورې که الله د نڅاو پسته او مړې کړې او خدای که دې په کور کې مو ساتي، هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه؟ ډېره جي 11 ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه، خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه، زر یې تختۍ ده کوه او شریعت مو چې زر یې ښخه وه. یو څو ورځې یادي پس هېر شو، خبره خلاصه شوه. دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی. ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه، دا چې کم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي، په دې دعا هم درته نه کوي، خیرات هم در پسې نه کوي، صدقه هم در پسې نه کوي. یو کس ته مې ویل هلکه پلاره دې حج وکړه که نه وي ځان له به یې کو که نه، هلکه مال دولت وي ځان له به یې کو که نه، بلکل دې سوچه خبره دی وکړه، سمه نره خبره دی، ځان له به یې کو، مال دولت یې کو به یې که نه، ولې نه کوه؟ هلکه پلاره روجې نه دي نیولې، فدیه ورکوي ورکون نیوي به یې که نه، ولې نه نیوي؟ په دا زما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو، خیر وکړه پېښه خدای پېښه. مهربانه ذات دا نه کوي، مهربانه ذات وایي ما ته توبه وباسه زه دې بخښم. نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي. نو هلکه زه خو دوست خوشحالوم، پلار خوشحالوم، مور خوشحالوم، زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي، او هغه ذات چې په دنیا کې هم ستا په کار راځي، په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې، هغه به نه خوشحاله. په دې 2 خبرو دغه مهربانه ذات خوشحاله. هلکه چې الله پې خوشحالېږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي، بیا خو به پې زه ستړی کېږم. وایي نه خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي، سړی پې ستړی کېږي نه، ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه، دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټي نه. وایي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي. حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي، الحمدلله نیمه ډکۍ په هغې پوره ډکی شي. هغه تله چې 13 جمعه مې تاسو در محشر په خبرو کې ویل، پریشاني ختم. زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته؟ زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به ته شئ چې مهربان رب وایي 2 خبرې وکړه چې تله ډکه کم که نه، نو چې دا هم زه نه کوم نو بیا به یېرېږم، بیا به وال زما په غاړه وایي مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه. یا د خدای بندګانو څونه په اسانه یې درته ډکوي، یا د دې رب به مونږ بیا هم خفه کوو، دې به مونږ خوشحاله. زه طالبانو ته وایم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه، په دې 2 خبرو خو چې زما رب خوشحاله شي ما له دا ډېر لوی غنیمت بس یا الله خوشحاله شي. زم پروردګاره زما ستا خوشحالي په کار ده، الله زما ستا رضا په کار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي. بس زه به تا په کومه خبره راضي کړم پروردګاره، تا به زه په څه راضي کړم؟ ایو بزرګو بازار کې ګرځېده، کله غر کې کله یو خوا بل خوا، همدغه چغه به یې واله. یو نیک سړی و، ساده سړی و، یا الله ته کوم ځای زه تا رضا کول غواړم،
منډه بواله کله یو غرله کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کم ځای د تا پسې ګرځم ته زمانه خپه د تا رضا یا رب کم خلکو وته ګوره بس رب ستا په سجده کې چې ته سجده وکړې دلته نه نه زه خپل رب انما زه به معافي غواړم ساده سره رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب انما زه خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې وسړی وکړ الله وی ته خو به ډېر ستړی چې زه ته وویلم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کې غلطې خبرې کې د خدای خدا چې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دې چاپي کړم دا کفر خبرې کفر دا کفر خبرې خدای چاپې ته محتاج دی خدای ستړي کېږي دا تصویر الله وی خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دا د مینې خبرې دقسې بابا به منډې والې کله یو غرله ده کله یو خوا ده کله بل خوا ده یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم دا هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک وی فرشته راله جبریل یا هره فرشته چې وي او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې د ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نظر راځي د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش ته وایي ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی په خدای قسم خوله کې به دې خبره راغلي ته به ته نه خبره والله به ته خبره نو مهربانه سات دی هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده زه ربا چې ته راځي او ته خوشحاله په کوم څیز بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته او چې ته زمانه راضي شي او ته زمانه خوشحاله شي نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي او په ژبه مسانې دي او تلم بیړه کېږي یا خدایا اوس ته موږ نه وایو دا هلکه کومې دوه خبرې دي یو د سبحان الله وبحمده بل دا سبحان الله العظیم او د دې بس ما خو تاسو ته وایي چې طالبانو ته پکې مونږ اوږدې خبرې کوو هغه زه تاسو ته نه وایم مونږ به څه معنا کوو یا خدایا تاکې هېڅ عیب نشته دی الله په دې خوشحاله الله کې هېڅ عیب نشته څوک وی خدای له د مکې کافرانو به وی فرشتې د خدای لونه دي مونږ نه دا د خدای عیب دی خدای پاک ښځې ته خواهشاتو ته حاجت نشته او لونو ته حاجت او چا به وی چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیه السلام یې زوی دی وایي د خدای ظالمانو خدای زوی ته حاجت نشته لم یلد ولم یکن له کفوا احد الله همسر نشته څوک الله کې ایسا عیب نشته ما له مرګ راځي خدای له مرګ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره ایسم نه کمیږي اما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او ویني اما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کون باندې هر څه پیدا کوي په یو کون هر څه ختموي سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا خشته ښکلي صفتونه د الله سره مناسب چې خالق دی مالک دی رازق دی مونږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپل مبارک لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته حضرت علی وی بچې بابا له غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې یو غلام دلته دا چې راله حضور پاک نو
واپس لاړه چې راغی حضور پاک عایشې بیبي ورته وی د الله رسول فاطمه راغلی و ډېره خوښه وه پورته ورغی حضرت علي وي موږ دواړه ملاستو حضور پاک چې راننوت موږ پاسېدو وی مه پاسئ وی کېناست چې کېناست په مبارک یې اوږده کړه او زما د خېټې سره ولګېدله بچې څنګه راغلی وي هغې کې حیا و غږ یې نه شو کولی ما وی د الله رسوله ما در لېږلې وه تا له څه غلامان چا را لېږلي دي نو ما وی چې یو غلام دې له ورکې ولې ځکه میچن په خپله تاوی هغه زمانه کې میچنې وې په دې میچنو باندې به دا غلې اوړه کولې په خپله تاوی په لاسو کې غوټې پیدا شي استخ خدمت بخپله کوي بیا وړه کوي چې د پیغمبر څونه خشته لور دومره مینه یې ده د حضرت فاطمې سره چې زه ویلې درته نه شم اذان نه واقع ده ما ویلي دي مخکې په تقریرونو کې سبا خلک خپلو بچو له ورکوي د بل نه نوړی راخلي خپلو بچو له ورکوي رسول الله مبارک فرمایل بچې فاطمې د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې دا غلامان هغې له ورکړم او تا ته داسې یو څو خبرې ښیم چې هغه دې ووایې نو د غلام نه به دله بهتري نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر دې کې هغه شته سبحان الله پکې راغی بحمده کې الحمدلله راغی او العظیم د الله اکبر معنا ورغی داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلي بل فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله بل وی سبحان الله وایا پکې راغلي بل وی د الله لوی وایا او العظیم د الله لوی پکې او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله سبحان الله هغه سبحان الله او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک یې ځان صفت په خپله کوي دا ولې ځکه دا زما د صفت به ما کینې او زه به دروغ وایم یوا بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي اوس یې رانغښتې شي دا د الله راکړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي هغه خپل ذاتي دي او الله که زه صفت کوم دروغجن به یم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتونه دی زما صفت ختمېږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي هم دی راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی دې ځواني کنه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي تماشو ښکلی هله ښکلی چې کله بیا بوډا شي بس بیا ملا راټیټه شي په لاره کې رواني غریب ټیټه ملا والا دي کونټۍ ورسره په لاره کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما ته یو سړي وي یو بابا مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته څه خوړی نشم بابا جي 80 کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله معده کړه چې د حد نه وتې دونه به د تورنزو جان دم د اوډي ګرام معده نه کي لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه معده کړي دي جوار نینونه به دې په ټقارسته غوزان او ګنې به دې پیچوي ګنې بس دی که نو دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه دغه رنګې غوږونه دغه رنګې سترګې چې پړ دغه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وي چې دا زه غواړم زی زویله غواړم حسن وي د هغې نه م ځان روکې روکم چې ما کې خو ډېر بې حسن دی یو ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا ملا ټیټ ختم بیا مخ چې پړ شي زړه جرابه ته جوړه شي زړه پوسکې ختم خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې هم نشي کولی بیا ورته ګور ختم چې پړه شو قسم لا ختم ښکلې والې لا ختم شو
جب بیا هم پتا لونو درې شه د خدای شان دی ان ګور ته په ور کې ولاړ دی من ګور ته په ور کې ولاړ وګوره د پاسه ان ګور نه خواخ هم په ور کې ولاړ بهر کې دا بوډای الله باندې بوډا ولنه ان الله جميل يحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمي الله پاک لچ کوم صفت دی اقا دی بس رب العالمین حضور پاک مخبل فرمائلا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ زدل اغس صفتنا نشم بولی سنگی تدخبل ذان کے نو دا اغس صفت چه لے پخبل دخبل ذان کے اوے دی حدیث کے جدا مادر تروان کرے دی دیکھے اغس صفتنا دی که ټول کائناتے ہوئے اونے ہوئے بوٹے ہوئے کبانے ہوئے مارغانے ہوئے حتی ستا پا وجود دا پاس دا ویختیم ہوئے ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم ارشی دا قد وصفتون ہوئی کہ دا ماروان کری دا سبحان اللہ والحمدللہ ہوئی تاسو پیدا کوئی دا سے الفاظ کی جامع الفاظ بس لیکن اللہ ټول صفتونه رالل لیکن اللہ خوشحالی رالا لیکن تل ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وي کائنات وي الله په خپله د خپل ځان وي دا هغه دي چې پیغمبرانو ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي هم دقه الفاظ سبحان الله الحمدلله او دیکھئے او بل صفت تے زمارونو دا خدای شکر دے پاکی شکر بحمدہی سے شیدے لکا دا خدای شکریہ دا پاکی مخیو نا شکر خفاکی گوانا لیکن اللہ شکریہ دا او رب اللہ پا قرآن شریف پہ فرمائی لئن شکرتم لأزیدنکم کدا ما شکریہ داکل نعمت نورم زیادو ولئن کفرتم او کنا شکری موکرلا لئن عذابی لشدید بیاد ما عذاب سخت او دا دی نور دیر فیدی دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة روزانہ سکسل کرتا ہوئی محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ویقدر گناہون دا دریاب دا زگ عمری اللہ بڑھو گناہون اور تمام اللہ کو بسو کی جدابہ ہوئی سل کرتا کم از کم پشاواروس کے دا بسو کوئی اگر تر اللہ سوچت کے انشاءاللہ وصلہ ہوا ہے او چی کم دنانا زما آواز اوری زما خوین دے زما مین دے زما لونا اسو اوری ناغیبم ہوئی کہ خیری اغیل پخپل کور کے انشاءاللہ ہوئی او دا الفاظ بوئی او تاسو بدا مہربانی کرے اذا ما اوے کمی خبر کٹولی دردنی یاد نو صرف دو نخو یاد ساتے کنا کہ پدے اللہ خوش آدھی پہلے پیدا کی گناہونا پی معاف کی نو کور اخپلو لونو تا اخپلو خویندو تا اخپلو بیبیانو تا دا زما دا دا فیدی خبری دی دا بکا خیری بیگا لوائے ہاں کہ غیم ورباندے عملو انشاءاللہ وایو یو ذل بوسو وایو کنا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم